دا احتیاط تاسو ډیر ضروری کوي کچری تاسو ګرمي وبسکی او بیا تاسو اچانک یهي وبسکی نو دا تاسو ته تکلیف در کولی شي او تکلیف دا وی چې کله هم تاسو اچانک یهي وبسکی نو د دې سره تاسو چې کومه معده د پاغه باندې درد راتلی شي کم ته چې سټمک کرمپ ویلی شي یا د دې سره تاسو چې کومه مریضه هغه خرابېدی شي کم ته چې سور تروټ ویلی شي یا د دې سره خامخا تاسو په سر باندې درد راتلی شي کم ته چې هډیک ویلی شي د دې سره تاسو چې کوم د غاښونو د غسپین پوټکی دی بهر طرف ته په دې باندې هم برخېدل درد راتلی شي کم ته چې ټوت انیمی ویلی شي او د دې سره کچری تاسو ازمه کمزوري وي نو هغه هم خرابولی شي لږ ټایم د پاره یا کچری تاسو ته د زړه لږ شان مسلوي یا تاسو ته په ساه اخیستو کې لږ شان تکلیف وي نو تاسو ته لږ شان د یخي اوبه تکلیف درکولی شي خو بیا بس تاسو صحت ټیک شي او وجې د دې نه چې کله تاسو اچانک یخي اوبه څکئ نو دا ستاسو په وجود کې دننه چې کم ټمپریچر دی هغه چینج کوي او کله چې هغه چینج شي نو بیا خامخا انسان ته لږ شانتي تکلیف ملاویږي نو دغه شان تاسو د صحت په اړه هم میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او کچری دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کی او کچری تاسو صحت لپاره خالص علاجی تاسو ته پکار وي نو زموږ نه تاسو په واتس اپ باندې ډایرکټ آرډر کولی شي شکریہ الله حافظ